السلام علیکم مینهوالو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. نن زه یو اپلیکېشن سره راغلم چې ډېر ښکلی اپلیکېشن ده. هغه هم که یوه جمله مونږ ورته ولیکو او مونږ ته یې تلفظ کړي، یعنې ویې وایي په غږیز، هغه سره یې مونږ ته ووایي چې دا جمله څرنګه ویل کېږي یا لغات څرنګه ویل کېږي په انګلیسي. نو ښکلی اپلیکېشن ده. راځئ ویډیو شروع کوو. دا یو ده تلفظ انګلیسي، صحیح ده. نو ښکلی اپلیکېشن، مونږ چېرته انګلیش ورته ولیکو او مونږ ته مکمل ووایي چې دا رنګه ویل کېږي، صحیح دا رنګه راځي. نو اوس دلته چېرته مونږ ورته یا نوم ولیکو یا یوه جمله ورته ولیکو، هغه به مونږ ته شی کوي، وایي. اوس زه ورته ولیکم چې فادر، صحیح ده، فادر. دا ګوره فادر. اوس څرنګه نو اوس دا راته وایي، دا تلفظ به ووایي. ګوره فادر، فادر. یا ورته ولیکم مادر، صحیح ده، مادر. صحیح شو، مادر. یا ورته غټه جمله ولیکم، صحیح ده. my name is John، صحیح ده. My name is John. داسې یو جمله درته چې هر څومره لیکنې تا ته لیکلي وي، هغه ټوله بغیر د نېټ نه آفلاین ده. دا ښکلی اپلیکېشن. تاسو کولی شئ چېرته یو نوم نشئ ویلی، یا د دوايانو نومونه یې سخت نومونه یا یو بل نوم یې داسې ویلو کې تاسو مشکل لرئ په انګلیش، نو تاسو دې برنامې څخه کولی شئ ښه صحیح یاد کړئ. یا ورته ولیکئ الله، صحیح ده. ګوره الله. نو داسې ټول صحیح هغه درته تلفظ کوي. برادر ورته ولیکئ، نو ښه صحیح تلفظ کوي، ښه صحیح هغه سره ښایسته هغه سره بغیر له نېټه، بغیر له هر شي. نو تاسو کولی شئ دې څخه استفاده کړئ او د یوې هغه اپلیکېشن. نو د دې لینک به زه د ویډیو په ډسکرپشن کې واچوم او زما د ټلګرام لینک به هم واچوم. زما د ټلګرام څخه یې ښکته کولی شئ ملګرو. یو ښکلی اپلیکېشن ده. Afghanistan. داسې یو اپلیکېشن ده بغیر له نېټه ده ورونو.